د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غني یو ځل بیا د ډیورن کرښې د مسئلې په اړه څرګندونې کړي. نوموړي ویلي چې دا کرښه د برېټانوي استعمار یو پاتې شوی میراث دی او د سیمې د ولسونو ترمنځ یې اوږدمهاله ستونزې رامنځته کړي دي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. ګرانو کتونکو که حقیقت نیوز چینل مو نوی سبسکرایب کړئ په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخکې تر تاسو در ورسیږي. ښاغلي غني ټینګار کړی چې د دې کرښې دواړو غاړو ته میشت ولسونه له تاریخي، کلتوري او ټولنیز اړخونو سره ژورې اړیکې لري او دغه اړیکې باید له پامه ونه غورځول شي. د ده په وینا د سیمې ثبات او راتلونکی د همدې ولسونو اړیکو له درک او درناوي سره تړاو لري. پخوانی ولسمشر همدارنګه ادعا کړې چې د پاکستان د تیر شاوخوا 50 کلونو راهیسې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کړې. د هغه په خبره د دغه مداخلو له امله نه یوازې افغانستان بلکې د کرښې دواړو خواو ولسونه له سخت قربانیو سره مخ شوي دي. اشرف غني زیاته کړې د ډیورن کرښې مسئله باید د 20مې پیړۍ د سیاسي شخړو په بڼه نه بلکې د 21مې پیړۍ د منطق، تفاهم او سیاسي تدبیر له مخې حل شي. هغه باور څرګند کړی چې د دې ستونزې د حل لپاره باید د سیمې د خلکو اراده او نظر هم مهم رول ولوبوي. نوموړي په خپلو خبرو کې د افغانستان دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد هم ستاینه کړې ده. د غني په وینا ملا یعقوب یو هوښیار او دروند شخصیت لرونکی کس دی او کولی شي د هیواد په مهمو ملي مسایلو کې مثبت رول ولوبوي. هغه همدارنګه وړاندیز کړی چې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا د ولسونو یو آزاده جرګه باید جوړه شي څو د سیمې خلک خپله د راتلونکي په اړه پریکړه وکړي او د اوږدې مودې سیاسي ستونزو ته یو منل شوی حل پیدا شي. اشرف غني په پای کې د افغانستان د راتلونکي په اړه هم خبرې کړي. هغه ویلي افغانستان طبیعي، بشري او اقتصادي امکاناتو له پلوه لوی ظرفیتونه لري. نوموړي ټینګار کړی چې د افغانانو یووالی، ملي تفاهم او د ولسونو اراده هغه بنسټونه دي چې د هیواد راتلونکی پرې جوړیدی شي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای تر بیا مو په الله سپارم.